یو څلور قسمه کورونه داسې دي چې هغې ته د رحمت ملایکې نه داخلیږي. د سا د ویستلو دپاره چې کومې ملایکې د هغه ورته داخلیږي یا د اعمالو د لیکلو دپاره چې کومې ملایکې د هغه داخلیږي، خو د رحمت والا ملایکې دغه څلور قسمه کورونو ته نه داخلیږي. او دا ښکاره خبره ده چې کوم کور ته د رحمت ملایکې نه داخلیږي په هغه کور کې به برکتونه نه وي، په هغه کور کې به شرونه وي، بېاتفاقۍ به وي، د ښځې او د خاوند په منځ کې به ورانه وي، د طلاقو مسلې به راځي، د پلار او د زوی به ورانه وي، خپل ورونو به په خپل منځ کې ورانه وي، ځکه د رحمت ملایکې ورته نه داخلیږي. یو په هغه کورونو کې هغه کور دی چې په هغه کې سپی ساتل شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب ولا صوره، متفق علیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملائکې نه داخلیږي هغه کور ته چې په هغه کې سپی ساتل شوی. په بل حدیث کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقتنى کلبا لیس بکلب صید ولا ماشیة ولا ارض، چا چې یو سپی وساتو او دغه سپی نه د ښکار سپی دی، نه د ځمکې د حفاظت دپاره سپی دی، نه د ګړو بزو د حفاظت دپاره سپی دی، بس عام یو شوقي سپی چا وساتو، د شوق د وجې نه پالتو سپی وساتو، نو فإنه ينقص من أجره قيراتان كل يوم، رواه مسلم. د دې سړي د اجر نه او د عمل نه به هره ورځ 2 قیراته کمیږي، او یو قیرات د احد د غره دومره دی. نو د دې سړي د عمل نه به او د اجر نه به هر ورځ د 2 ځل د احد د غرو دومره اجرونه او اعمال به کمیږي. دویم هغه کور چې هغې کې ملایکې نه داخلیږي د رحمت، هغه کور دی چې په هغې کې شکلونه یا تصویران لګېدلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدخل الملائکة بیتا فیه تماثیل او تصاویر، رواه مسلم. هغه کور کې ملایکې نه داخلیږي په کوم کور کې چې شکلونه جوړ شوي، د زیرو شي شکلونه جوړ شوي، د هغې مجسمې جوړې شوي، یا د زیرو شیونو تصویران لګېدلي. غیر زیرو شیونه چې دي هغې کې څه نقصان نشته، خو کوم شیونو چې روح دی او د هغې تصویران جوړ شوي، د هغې مجسمې، د هغې شکلونه جوړ شوي، نو هغې ته ملایکې نه داخلیږي. یو داسې تصویران چې هغه د ضرورت لکه په روپو باندې یا په پاسپورټ باندې کوم تصویر دی، نو دا خو د ضرورت دپاره دی. دریم هغه کور چې هغې ته ملایکې نه داخلیږي هغه کور دی چې په هغه کې یو داسې شی پروت دی چې هغه ګنده بوی کوي، سخاوالي پکې پراته دي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الملائکة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، متفق علیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملائکو ته تکلیف میلاویږي د هغه څه نه چې د هغې نه بني آدمو ته تکلیف میلاویږي، یعنې کوم شي نه چې بني آدم ته تکلیف میلاویږي د هغه شي نه ملایکو ته هم تکلیف میلاویږي. نو بدبویي ده، ښکاره خبره ده، بدبویي نه انسان ته تکلیف میلاویږي نو ملایکو ته میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو اوږه وخورئ یا پیاز وخورئ نو جومات ته مه راځئ، ځکه دا ګنده بوی کوي او د ګنده بوی نه ملایکې نفرت کوي. نو کور کې څښاوالي دي، ګندګي ده، دا به صفا کې. کور کې څښا بوی والا شیونه پراته نو هغې ته بیا ملایکې نه داخلیږي. څلورم هغه کور چې هغې ته ملایکې د رحمت نه داخلیږي هغه کور دی چې په هغه کې غږې مږې، ګونګري مونګري او غږې مږې دا شیونه چې پکې پراته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدخل الملائکة بیتا فیه جلجل ولا جرس، رواه النسائی بسند صحیح. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملایکې نه داخلیږي هغه کور ته چې په هغه کې غږې لګېدلي یا جلجلي خلخال وغیره پانزیب لګېدلي، واړه واړه کونګري کړۍ مړۍ چې هغه کړنګا کوي، مسلسل کړنګا کوي. نو داسې شیونه چې په هغې کې کور کې هغه اوازونه کوي، کړنګا کوي، شړنګا کوي، ګونګري دي، کار شي دي، پانزیبونه دي، نو دا چې په کوم کور کې نو هغې ته ملایکې نه داخلیږي. دا 4 قسمه کورونه دي. دا د حدیثو نه ثابت دي چې دې کورونو ته د رحمت ملایکې نه داخلیږي.